سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو او د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په یوټیوب چې تاسو کوم سوالونه کړي هغې نه د یو ورور پوښتنه مې راخیستې ده. هغه پوښتنه دا ده، دغه پوښتنه ډېره زیاته شوې. زه هره ویډیو کې دا خبره تکراري کوم چې دغه پوښتنه ډېره زیاته شوې. زه هغه پوښتنه اکثرا هغې ته اولویت ورکوم، هغه مخکې رالمه کومه چې ډېره ملګرو پوښتنه کړې وي. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې زما 15 میاشتې کېږي چې ما ته انټرویو تر دا دمه نه ده راغلی. آیا زه کولی شم چې زه ایمیل یا خط ولیکم افرا ته تر څو زما انټرویو راشي؟ ملګرو، بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو افرا ته ایمیل یا خط ولیکئ. دا ستاسو حق دی، دې کې څه مشکل نشته دی. ولې افرا چې کوم دی هغه ستاسو هر کله چې تاسو خپل کیس افرا ته ولېږئ نو تاسو ته ستاسو کیس ډیل کولو دپاره هغې دپاره یو افسر انتخابیږي او بیا دا د هغه افسر د هغه اړوند کس د مسؤل کس دا کاري چې هغه تاسو ته انټرویو راولېږي. بعضې وخت کې دا وخت ډېر زیات اخلي، ډېر زیات نیسي. بعضې وخت کې بعضو ملګرو ته زر راشي. دا مکمل ډول باندې د افرا کار دی، د هغه مسؤل کس پورې دا اړه لري. خو تاسو بالکل خط لیکلی شئ، بالکل تاسو ایمیل لیکلی شئ. تاسو په ایمیل د افرا ایمیل چې کوم دی هغه تاسو پیدا کړئ او تاسو ورته ایمیل ولیکئ چې دومره وخت کېږي ما خپل کیس ته لېږلی 15 یا 6 میاشتې تر دا دمه ما ته انټرویو نه راغلی. یا تاسو ورته خط هم لیکلی شئ، افرا ته راساً خط ولیکئ او ور ویې نو بالکل دا هم امکان لري. دې کې څه خبره نشته. بعضې ملګري په دې ډېر زیات ویرېږي چې زه خط ولیکم یا ونه لیکم یا ایمیل ولیکم یا ونه لیکم. دا ستاسو حق دی، تاسو کولی شئ په سوسیال ایمیل ولیکئ یا خط یا خپله ورته تاسو ایمیل ولیکئ. زه خو تاسو ټول دې ته تشویقوم چې تاسو د خپل ایمیل آیډي نه ورته خپله ایمیل ولیکئ. خپل ټول انفارمیشن، نوم او پښې نوم او تاریخ تولد، خپل د آیډي نمبر، دا ټول تاسو ولیکئ، ور ولېږئ او تاسو پوښتنه کولی شئ د خپل د انټرویو په اړه باندې، یا خط هم ورته تاسو لیکلی شئ. نو دا امکان لري چې تاسو ورته ولیکئ. دې کې څه ویره نه ده پکار، څه مشکل نه لري. تاسو ته کوم ستاسو کیس باندې کوم منفي اثر نه غورځوي. نو مننه ملګرو، که هر کس څه پوښتنه لري تاسو خپلې پوښتنې صرف او صرف په یوټیوب چینل کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې کوئ. زما دپاره به اسانه وي، زما دپاره به یو ځای تر څو ستاسو پوښتنې راوالم او تاسو ته پرې دقیق معلومات درکړم. بله مهمه خبره دا ده چې ستاسو دپاره دغه زما یوټیوب چینل چې کوم دی واحد د صحیح معلوماتو او د دقیق معلوماتو یو سورس دی، یو ذریعه ده. تر څو چې په یو موضوع باندې ما خبرې نه کړي یا یو خبر در سره ما شریک کړی نه نو تاسو په هغې باندې بې ځایه خبرونه مه خپروئ یا په بې ځایه دروغ خبرونه باندې تاسو خپل ځان مه په تشویش کوئ. تاسو چې هر څنګه پوښتنه لرئ یا هر څه نوی خبر مو واورېدو ما ته کمنټ کوئ. انشاءالله زه به تاسو ته په خپل وخت ستاسو د پوښتنې جواب درکوم. نو مننه ملګرو.